رحیم باب ایمان بالقدر. باب الایمان بالقدر باب دے په بیان د ایمان راوړلو په تقدیر باندې. قدر په حرکتونو سره اور قدر بسکون الدال. باب دے په بیان د ایمان راوړلو په تقدیر باندې. اول د باب خلاصہ، بیا وجه د ذکر کولو د ایمان بالقدر په مستقل عنوان سره، بیا باس په مسلې د قدر او پاغي کې مذاهب د اهل سنت والجماعت تحقیق او د قدری او د جبری او خبره. رومبای خبره چې داغه تعلق د باب خلاصې سره، نو په دې باب کې 15 صلیح احادیث ذکر دي، 45 احادیث ذکر کیږي، 15 صلیح اور مسائل په دې کې یو سودی. اوله مسله چړومبي حدیث کې راځي مقدار سبق القدر على خلق السماوات والارض. مقدار یعنی ذکر دغه زمانه چې هغه د اسمانونو او د زمکو د پیدایش او د تقدیر په مابین کې چې کومه فاصله ده، چې تقدیر څومره عرصه مخکې لیکل شوی دی د کائنات او د وجود نه. دویمه مسله الجواب على من يتكل بالقدر. الجواب على من يتكل بالقدر، رد اور جواب په هغه چا باندې چې کوم خلق چې دی اعتماد په تقدیر کوي په ترک عمل سره، چې بس د عمل څه ضرورت دی، عمل ضرورت شته نه، تقدیر کې چې څه لیکل دي جو هغه دینو بس ته نو پاغي لپاره پاغي باندې جواب دی، یعنی داغي برت شي. درېمه مسله النهي عن التنازع في القدر. النهي عن التنازع في القدر، ممانعت په بحث کولو کې په معامله د تقدیر، چې تاسو به په تقدیر کې جنگ یو بل سره نه کوئ، او ځکه چې دا مسله د تقدیر چې دا نو دا مذلت الاقدام مسله ده، او په دې کې چې چا بحث کړي دی او خپل عقل جنگول دی نو قد ضل، نه په صراط مستقیم باندې نه دی پاتې شوی، او بیا دغه په ایمان کې ډیر ګړبړ پیدا شوی دی، لکه قدریه شو، جبریه شو، جهمیه شو، مرجیه شو. نو دا ټول چې د صراط مستقیم نه کاږي شوی دي، نو دغه بنیاد چې کوم دی التنازع فی القدر دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د باس او مباحثه او دې سيزونو نه منع فرمایلی ده. بل مسله الایمان بالقدر، بس یقین بکای په تقدیر باندې چې په دې کائنات کې چې کوم یو شی موجود دی او موجود دی یا یوجدو پیدا کیدون کې دی، کل ذالک بقدر الله تعالی، دار صد الله په تقدیر باندې دی. بل مسله الرد علی منکری القدر، رد پاغه چا چې منکر د تقدیر نه دی، چې کوم سره د تقدیر منکر دی په پاره باندې په حدیث کې رد دی. بلا مسله التسلیم للقدر، بس غاړه به یک دی قدر ته، تقدیر ته بغاړه یک دی، چون چراب د ځان نه بالکل نه کوي. ښا حدیث کې التقدیر العام ذکر کیږي، هغه اندازہ د تقدیر د لیکلو، یو تقدیر عام دی او یو تقدیر خاص دی، لکه د هر بنده تقدیر او د ټول مخلوق تقدیر. آخری مسئلہ تقدیر امور الخاصہ. تقدیر امور الخاصہ
تقدیر د بعض امورو لکه په حدیث کې وراشي تقدیر د رزق، تقدیر د عمل، تقدیر د اجل، تقدیر د شقاوت، تقدیر د سعادت، د بعض امور تقدیر. دا خو خلاصه دی باب. ربط دی باب ما سبق سره چونکه دا ټول کتاب الایمان دی. نو مخکې مونږ ویلې چې کتاب الایمان عدل تراغ بیا باب الایمان بالقدر. نو علماء کرام هغه دا ذکر د تقدیر چه دی نو دا از قبیل تخصیص ذکر سره تخصیص العام بادل تخصیص الخاص بعد العام دی، یعنی ذکر د خاص ته پس د عام نه. اگر چې کتاب الایمان کې دا تقدیر مسئلہ هم ذکر ہوا پوشی کنا خدا تخصیص بعد العام دے لوجد اہتمام د شان د تقدیر نا چې دا مسئلہ دی تقدیر چې دا مزلت الاقدام دا دل پار دل مستقل عنوان ذکر کا چې باب الایمان بالقدر خلقو ور په دې تقدیر کې چون چرا مکه قرت پرت لکه مون په خپل جبه کې قرت پرت مکه وای بس دا تقدیر چې کم دین او دا امانه بس دې کې به نور مزید خبر نه کوي. بس دا یو اسانه خبره ده او بس دا ذهن کې کېدا چې الله رب العزت دو قسمه ډلې پیدا کړې دي د مخلوقاتونه، دو ډلې دي، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. او یو ډله جنت ته پاردا او جنتونه ده، دا محض د خدای فضل و کرم او احسان دی او سو د چا په فضل اعتراض نشي کولای. او بل ډله چې جهنم نه ده، دا د الله د عدل تقاضا ده او دا د غي د انصاف تقاضا ده. نو چې کوم خلک جهنم ته ځي نو دا تقاضای عدل دی، او چې کوم خلک جنتیان دي نو دا تقاضای فضل دی. په فضل سره اعتراض کوي دی شي. اوس ټول خلق له یو پین ورکی، ټول طالبان کلی تروان دي کنه، او ته یو پین طالبان ته ورکی او مال دورا کی، نو طالب څه کار چې پتا اعتراض وکي؟ تاره چې دا یو پین ملاویږي نو تا دې کوم یو داخل کړی دی، پیسې دې ورکړي دي، پوه شو کنه؟ نو که هر یو کس ته یو پین ورکی نو داستا عدل دی چې ټول دې مساوي کړه، او که دې یو کس ته پکې دوه ورکی نو داستا احسان دی، فضل دی. دې کې پتا د چا د اعتراض سکار نشته چې دل دوه ولې ورکړه، الکاسي می ورکړه، تعالی چې می دا یو راکړه، تعالی لکه می پیسې راکړه. بس دا ډیره خسته خبره ده چې په دې عقیدې باندې ستاپ دا عقیده ستاپ ذهن کې پرتی نو د شیطان د وسوسې د پاره تمام دیوالونه مقفل دي، دروازې مقفل دي، دیوال نه دي ادرل. بس خبره خلاصه ده. او یا خدا شه دا تخصیص بعد تعمیم شه، یا دا چې دې ته وی ذکر جزئی پس ته ذکر کلی نه. ما کتاب الایمان کې ذکر کلی او دلته کې ذکر جزئی دی. نو بس دا خبره خلاصه شوخه. تمام اهل سنت والجماعت علما چې دي نو دا په تقدیر باندې او دای په تسلیم باندې قائل دي چې تقدیر بر حق دی بس. اور صرف یو کس دی چاغی تا معبد جوهانی وی، معبد جوهانی هغه منکر د تقدیر دی او ټول نمخ کې هغه د تقدیر انکار کړی دی، معبد جوهانی. او بقول د انور شاه صاحب او د بقول د شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب رحمهم الله دی معبد جوهانی یو مجوسینا چې داغینم سیسوی دی، سیسوی آغا مجوسی سیسوی نه دی عقیده د انکار د تقدیر راغسته ده. سر معبد جوهانی د مجوسونا چاغی د مجوسیانو کې د سیسوی نه د عقیده غسته ده چې تقدیر مقدیر نشته او دا منکر د تقدیر خلق دی. او نور تمام اهل سنت والجماعت بحمده و بکرمه تعالی چې اغي صدیق قائل دی په سوانی تقدیر باندې چې تقدیر شته ده. ها پدې کې وباس نه کوي، ښا دا ډېر لویه مسله ده. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہتا پوس کړو
په دې باره د تقدیر کې حضرت علی سے وہ فرمایل چلکا طریق مظلم فلا تسلک، طریق مظلم فلا تسلک، دا یو تیارجن لار د په دې باندې مزخه چپ کینا، په دې باندې باس مکه ولکه باز خلق یره نو دا سوق نو موږ مجبور یو نو زنا یو مجبور یو لیکو نو قتل کو نو لیکو نو الکه دا خبره مکه تقدیر مظلم طریق مظلم فلا تسلک، دا یو تک تور تیار دا او په دې باندې مزه باغی نا علی صرف سو خوای کنا وی بحر عمیق فلا تلجه، دا مړه ډونګ دریاب دی، بحر عمیق فلا تلجه، دا ډیر ډونګ دریاب دی په دې کې اخپه مې ده کنه د باغی وی جی سو خوای کنا بسر الله قد حفی علیک فلا تفتشه، دا راز د باری تعالی دی او چې د تانه پټ ساتلې دی نو په دې کې تعالی د تفتیش کولو ضرورت نشته دی، بس چپ. نو دا خبره چپ خده ها او دې لپاره یو څو کتابونه علما کرام لیکل دي، دغه کتابونو مطالعه